په بغلان کې د سیلابونو د راوتو له امله له سلو ډېر مړه شوي او لسګونه نور ترې تمدې. د بغلان د طبي پیښو رئیس هدایت الله همدرد تلونیست وایي چې دغه سیلابونه به په برګر، نهرین او مرکزي بغلان ولسوالیو کې راوتلي او د مړو جسدونه د یاد ولایت روغتون ته لیږدول شوي دي. ښاغلی همدرد وایي چې د دغو سیلابونو له امله د مړو د پلټنې هڅې روانې دي. ښایي د مړو شمېر تر دې هم زیات شي. په ورته مهال د تخار او غور ولایتونو مسؤلین هم په یادو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتو له امله د څلورو تنو د مړه کېدو خبر ورکوي. بله درنو لیدونکو، تاسو د تېرې ورځې د بغلان د سیلابونو ویډیوګانې ګورئ چې خورا ډېر زیات شدید او تیز سیلاب په دغه ولایت کې راوتلی دی چې تر دې دمه د سلو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. متاسفانه دغه ارقام تر اوسه پورې وروستي شوي نه دي. ممکن تر دې هم د مرګ ژوبلې کچه ډېره زیاته شي او هغه شمېر کسان چې لا هم تر دغو په سیلابونو لاندې پاتې شوي دي، تر کورونو لاندې شوي دي، د دغو د راویستنې په تړاو باندې د بغلان ولایت امنیتي او ترڅنګ یې هغو مسؤلینو ډاډ ورکړی دی چې هلته میشت دي او دغه ټیمونه به هلته ولیږي تر څو کوم شمېر کسان چې تر خاورو لاندې یا تر دغو سیلابونو لاندې ترې تم شوي دي د راویستنې او د پیدا کولو په برخه کې دوی خپلې هڅې وکړي. ترڅنګ یې په همجواره ولایتونو کې په تخار او غور کې دلته هم سیلابونه راوتلي دي چې خوشبختانه هلته د مړینې کچه کمه ده او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په بغلان کې دغه سیلابونو ډېر شمېر خلک زیانمن کړي دي. بچه آقات کجاست؟ زنگ میخیره گوشیش؟ سایز بر خدا حافظ. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره موږ سره قدرمن میلمانه هر یو ښاغلی د پکتیا پخوانی ولایتي شورا رئیس ښاغلی ښایسته جان احدي او ترڅنګ د سیاسي چارشنونکی ښاغلی شفیق الله خاکسار وصل شوي دي. درنو میلمنو ستړي مشئ، په خیر راغلی. بحث ته احدي صاحب، بحث له تاسو پیلوو چې د بغلان پیښه څومره درد منونکې او ترڅنګ یې څومره دغو وروستیو سیلابونو زموږ خلک وځپل. مهرباني احدي صاحب که زما اواز تاسو اورئ مهرباني وکړئ. لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کومه په ډېرې خواشینۍ سره مو دا خبر ترلاسه کوي چې د بغلان ولایت او نور مرکزي ولایتونو کې سیلابونو او طبیعي پیښو له امله زموږ ډېر درانه وطنوال شهیدان شوي، په لسګونه شهیدان دي او په لسګونه ټپیان شوي دي. د دوی هر څه د لاسه ورکړي دي او د خپلې خواشینۍ مراتب د دغو کورنیو او د بغلان او مرکزي ولایتو خلکو سره شریکوو. خدای دې وکړي چې آینده کې موږ داسې آفتونو او د دغسې پیښو شهیدان نه وو. له بله مرغه باید ووایو چې د اقتصادي ستونزو، د فقر او د جنګونو ورې خوا افغانان چې بیا زیات ځوروي او زیات درد ورکوي او زیات زیان ورته اړوي، هغه طبیعي پیښې دي. که افغانستان جغرافیې ته فکر وکړو، افغانستان یو غرنیز ولایت دی، نو د سیلابونو راتګ او د دغه طبیعي پیښو واقع کېدل همیشه پکې دي. خو دغه یوه نوې پیښه وه چې په زیاته پیمانه وطنوالې شهیدان او زیانمن کړل. نو په همداسې که د اقلیمي بدلونونو ته وګورو چې کال په کال د اقلیم په بدلون کې هم موږ هم زیانمن کېږو، ځکه چې هغه
چمتوالی او هغه وسایل چې د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره کارول کیږي له بده مرغه افغانستان نه لري. نو دا رښتیا سره ډیره زړه بګنونکې پیښه وه. هغه تصویرونه، هغه ویډیوګانې چې موږ ولیدې، نو هر انسان چې ګوري افغانان او مسلمانان پرېږده او دا بشریت هم دردوي. ځکه ډیرو کورنیو خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، زخمیان شوي دي، خوراکي غیر خوراکي توکي لاسه ورکړه، کورونه یې لاسه ورکړه، ډیره غټه ویجاړتیا یې رامنځته کړې ده. زما وړاندیز ټولو افغانانو ته، سوداګرو ته، حتی عام افغانانو ته چې 100 روپۍ هم ورسره رسیږي او نن په دغه 100 روپۍ د دوی په زرګونو روپیو بدلیږي او خدای تعالی ورته اجر ورکوي. ځکه چې طبیعي پیښو کې داسې کسانو شهیدېدل دا یو غټ ناورین دی. د دې ناورین د مخنیوي لپاره د همدردۍ له مخې افغانان باید په کار شي د کور دننه، او همدارنګه د طالبانو حکومت او همدغسې نور سیاسیون چې په خارج کې دي، هغه خریا بنسټونه چې په خارج کې دي، د هغوی نه مو دا خواهش دی الحمدلله په ټولنیزو رسنیو کې همداسې د تاسو د میډیاو له لارې ټولو افغانانو د دې پیښې غمجن کړي او د دې پیښې قربانیانو سره د مرستې لپاره هر امکاناتو د لاس په کار شوي دي. او انشاءالله موږ امیدوار یو چې افغانان به په دې برخو کې ډېره همکاري وکړي او د دې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې نه خاصتاً د طبیعي پیښو د سمبالښت حدیث پر دې باندې به هم وغږیږو چې اسلامي او غیر اسلامي ملکونو نه خواهش لرو، غوښتنه لرو چې په دې سخته ورځ کې افغانان پرې نږدي او څومره زر چې وي د خلکو سره خپلې مرستې ته ادامه ورکړي. مننه ژوندی اوسې. خاکسار صاحب، حالاتو ته په کتو، د افغانستان وروستۍ حالات ته په کتو، لکه هرات کې چې زلزلې خلک وځپه، دلته بغلان کې سیلابونه خلک ځپلي دي، ورته نورو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو او آفتونو خلک ډېر زیات ځپلي دي. څومره بیړنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي؟ خپل سلامونه نیکې هیلې تاسو ته ټولو درنو اورېدونکو ته تقدیم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. خورا ډېره خواشینۍ سره متاسفانه چې د هېواد په ځینو ولایتونو کې د هغې جغرافیا له امله چې موږ خوشبختانه معموله وه چې افغانستان ډېره ښه جغرافیا لري، د تاریخ په اوږدو کې موږ د ځینې اشغالګرو په وړاندې د دې جغرافیا څخه مثبته ګټه اخیستې وه. همدغه جغرافیا وه چې افغانان یې د سرلوړۍ تر حده هم رسولي. خو متاسفانه ځینې وخت کې د طبیعي پیښو له امله همدغه جغرافیا بیا ځینې زیانونه هم رسوي چې زموږ ګڼ شمېر هېوادوال یې معمولا په تخار، بغلان او غور ولایتونو کې زیانمن کړي دي، چې ټولو ته خپل د زړه د تله خپله خواشیني غمرازي شریکوم. الله دې دوی ته صبر جمیل، اجر جلیل ورکړي، شهداو ته دې الله تعالی جنت فردوس نصیب کړي. راځم ستاسو سوال په ارتباط باندې چې طبیعي ده چې سیلاب ډېر یو ځواکمن الهي زور ده چې وخت موسمي حالاتو کې دا د غرونو رغون څخه را شروع کېږي، نو دا بیا نو د حکومتونو توان هم پورته وي او د ولسونو د توان هم پورته وي، ډېر ورانۍ ځان سره کوي، ډېر آفات راوړي. نو په ټوله کې که دا وایي مالي او جاني زیانونه تاسو که په بغلان کې اصلا د تصوره پورته دي. راپورونو په اساس باندې که بغلان څخه چې دا پرون راایسته دي 2-3 بجو نه بعد چې دا کوم سیلابونه راغلي دي، د تصوره پورته سیلاب راغلی چې اصلا په دغه سیمې د بغلان مثلا د بورکي، کارکار، پلخمري، بغلان مرکزي، بایسقال، نهرین ولسوالۍ کې په دغه کې په تاریخ کې داسې سیلابونه نه و راغلي. متاسفانه چې د پرون راایسته راغلي دي، ډېر زیانونه خلکو ته رسولي دي. نو د دغې د مهار دپاره موږ کولی شو په لومړي قدم کې حکومت خپل ټول هغه څه امکانات چې لري هغې نه ونسپموي او د منطقې ته ورسوي. په ضمن کې په ملګرو ملتونو باندې، په نړیوالو باندې، په ټولنو باندې، په عام ولسونو باندې، په تجارانو باندې، په دې ټولو باندې غږ کوو چې د انساني او اسلامي له نظره دغه ولسونو سره مرسته او کومک باید وشي. خصوصا په بغلان مرکزي کې، په پلخمري ښار کې وضعیت د تصوره پورته وخیم ده. په صلحاو مړي ورک دي، تریتم دي،
د بورکي ولسوالۍ څخه ما راپور درلود چې تنه په بورکه کې 200 تنه زموږ عام افغانان بېچارهګان ورک دي تري تم دي په بغلان مرکزي کې په پلخمري ښار کې یعنی له حده وتلې یو ناورین رامنځته شوی ولسونه حکومت نړیوال باید عاجل اقدام وکړي او په دغه سیمو ته خپل هغه په درې برخو کې باید مرستې ورسوي. مننه. احدي صاحب هلته زموږ همکاران شته د له غذایي څخه وروستي او تازه جزئیات موږ سره شریکېدم د سیلابونو په تړاو باندې په هغه شکل باندې چې باید هلته امکانات موجود وي هلته ورته رسېدنه شوې وای تر دې دم پورې نه دي شوې. اوس څنګه موږ کولی شو چې د سیلابونو د زیانمنېدو له کبله یا د دغه سیمې کوم هغه موقعیت چې دی دغه جغرافیه چې ده له دغه اړخه خلک باخبره کړو چې ممکن دلته سیلاب راځي دلته د ځان د خوندیتوب په برخه کې دوی باید اقدامات ترسره کړي ور دمخه دغه امکانات دغه احتمالات څومره شته چې موږ وشو کولی د دغې لارې د دغه سیلابونو د مخنیوي تر څنګ که نه شي کېدای حداقل د خپل د ځان د خوندیتوب په برخه کې باید کار مو کړی وي؟ بېشکه دا نننۍ پیښې نه دي او دا یوازې په افغانستان کې نه په ټوله نړۍ کې پیښېږي. پخوا چې افغانستان کې به لکه د نننۍ دنیا چې کوم عصري وسایل لري هغوی نه درلودل خو بیا هم د خبرېدو دپاره په غرنیو سیمو خلکو کې چې کله به اسمان ډېر وریځ و دوی به پیدل چې یا دغه په دې موسم کې چې د اوس د نننۍ یعنې دوبي موسمه پورې به خلکو ډېر احتیاط کوو خاص تر هغو خلکو چې په غرنیزو سیمو کې ژوند کوو او د سیلابونو د راوتو یا د خوړ په غاړو باندې پراته وو. نو هلته به اصول همدغسې وو چې پخوا به د یا ډول وهل کېده یا به ډزونه ورته کېدل پیرونه به کېده پخوا په دغه سیمو کې. اوس خو الحمدلله دنیا مترقي دنیا ده. اوس خلک یا خاصتا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیریتونه ریاستونه یا مسؤلین چې دي هغوی ځینې وسایل لاسته راوړي دي چې هغوی په واسطه بیا کولی شي چې خلک خبر کړي خلکو ته همدارنګه عامه پوهاوی په هغو سیمو کې ورکړل شي چې د سیلابونو یا د زلزلو له امله متضرره کېږي هغوی سیمو خلکو ته د دغسې د پیښو د مخنیوي لپاره درسونه سیمینارونه ورکشاپونه باید دایر شي او په هوای ورته ورکړل شي او د دې ترڅنګ موږ لکه مخکې ویل چې دا په نړۍ کې هم داسې کېږي خو نړۍ ورته خپل وسایل وسایط لري لکه اوس جاپان وګورو ټولو زیاتې زلزلې پکې کېږي همدغسې نور ملکونه سیلابونه پکې راځي هغه ملکونه چې زموږ غوندې جغرافیه لري هغوی ور دمخه دې په ارتباط خپل اقدامات کړي هغه وسایل او وسایط او بل خاص تند موږ د خلکو نه دا خواهش دی چې په هغه ځای کې چې د سیلابو راتلل مدیریت کېږي نه خونړي سیلابونه راځي خونړي زلزلې کېږي خونړي کوچونه راځي برکوچونه راځي هغه ځای کې دوی د استوګنې دپاره زړونه باید ښه نه کړي او خاصتا بیا د پیښو په وړاندې مبارزې مسؤلین باید هغه اقدامات هغه استنادي دیوالونه او هغه نور کارکردګي چې د دغسې پیښو د مخنیوي په برخه کې ښه تمامېږي یا مخنیوی کېږي هغوی لارو چارو باندې باید کار وکړي هغه پروژې ترسره کړي چې د دغسې د پیښو د خونړیو پیښو د رامنځته کېدو مخه نیسي. نو دا مسؤلیت تر ډېره بریده د پیښو په وړاندې د مبارزې مسؤلینو ته ورګرځي چې دوی باید هغه وسایط ترلاسه کړي چې د دغو پیښو په مخنیوي کې رغنده رول لري او مهم استنادي دیوالونه باید هلته ووهي او ترتیب کړي چې دغسې پیښې رامنځته کېږي. همداسې د ځنګلونو د قطع کېدو مخنیوي دپاره باید ډېر هلې ځلې وشي. که موږ ځنګلونه نه قطع کوو نو بیا به دومره سیلابونه نه راځي. همدغه ده چې نننۍ نړۍ چې کومه مخنیوي دپاره کوم څه استعمالوي موږ د حاکم نظام او افغانان باید په دغه وسایلو وسایطو لاسته راوړلو دپاره هلې ځلې وکړو تر څو آینده کې دغسې پیښې رامنځته نه شي. دا به زما په اخري پیښې نه وي ځکه د اقلیم بدلون دا ښایي چې دغې نه به نور هم زړه بګنونکي طبیعي پیښې رامنځته شي چې د ډېرو انسانانو ژوند به واخلي او انساني ناورین به رامنځته کړي. مننه. خاکسار صاحب احدي صاحب ځینې مسایلو ته اشاره درلودله چې باید حکومت له لورې د دغه ډول طبیعي آفتونو د مخنیوي په برخه کې کار وشي. لوی هېوادونه دي لکه امریکا
چې هلته په خورا ډېر شدت سره سیلابونه راغلي دي، خو په دومره ځواک په دومره امکانات سره د طبیعي پیښو د آفتونو او د مخنیوي په برخه کې هغوی نه دي بریالي شوي. اوس که پر افغانستان باندې موږ تاسو وغږیږو، د طبیعي پیښو د دغه ډول طبیعي آفتونو د مخنیوي په برخه کې حکومتونه څومره توانېدلي دي؟ تر ټولو د مخه دوی ته دمخه خبرتیا څومره مهمه کېدلی سي؟ خلک خپل کورونه د انتقال کړي، خپل کورنۍ د بیت الله غذایي څخه انتقال کړي، آفتونو مخنیوي خاصې نه کېدلی امکان نه لري چې یو شخص د یو کس په واسطه باندې د دغو آفتونو مخه ونیول سي. دلته بیا د خلکو مسؤلیت څه ده؟ د حکومت مسؤلیت څه ده؟ څومره پر وخت باید خبرتیا او پوهاوی ورته ورکړل شي چې سیمې دې تخلیه کړي؟ دغه بحث په څو برخو زه غواړم چې درته تقسیم کړم. یو اول باید موږ دا دعا وکړو چې الله تعالی دې زموږ د مظلوم ملت د داسې طبیعي پیښو سره مخ نه کړي، ځکه طبیعي پیښې طبیعي ده چې مشکلات رازېږوي، که دا قوي هېواد وي، که دا ضعیف هېواد وي، که دا په هر ډول وي. خو د دغه طبیعي پیښو د ضرر او د مشکلاتو د رازېږونې د کچې راکمولو دپاره په څو برخو کې اړتیا ده. یو متاسفانه دا چې په دغه تېرو شلو کلونو کې معمولا زموږ هېوادوال، زه په یو حصه کې ګراموم چې دوی د معمولا په دې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه ناوونه دي، هغه معمولا که تیز بارانونه وشي هغه ناوونو کې اوبه راځي، په هغه کورونه وړي. تاسو وګورئ په تېر کلونو کې چې مثلا دلته په پروان ولایت کې په سیاګټ ولسوالۍ کې دا سیلابونه راغلي، یا مثلا په شینواري ولسوالۍ کې راغلل، کورونه معمولا داسې ځای کې ویوړو چې هغه د سیند د دریاب یا په عام اصطلاح په رود عام یا په خوړ په منځ کې کورونه جوړ شوي. نو د هغسې ځای کې کور جوړول دا د منطقي د لحاظه، دا د اصولو د لحاظه، دا د قانون د لحاظه دا یو غیر اصولي کار ده. بل موضوع دا چې په جمهوریت په وخت کې زیاتر معمول خلکو ځایونه غصب کړي دي، د سیند غاړې ته ورغلي دي، کورونه خپل ورستې کړي دي، ځمکې آبادې کړي دي، د سیند غاړې مثلا ذات آباده کړي. طبیعي چې وخت سیلاب راځي هغه زراعتي ځمکې هم وړي، کور یې وړي، دیره او پټی یې وړي، باغونه یې وړي. دا بل زیان ده، دا مالي زیان ده. په ځینې وخت کې چې دلته په دې پټو دي سیمو کې کورونه د شپې د خوا نه راشي، دا کورونه چاپېر شوي وړي دي. نو دا بله موضوع ده. په درېیم بحث دا ده چې حکومتونه څنګه کولی شي چې دغه مشکل حل کړي. حکومت کولی شي په اوس وخت کې یا دغه اوسني چې موږ باید د سبا لپاره نن پلان ونیسو، هغه دا ده چې حکومتونه د طبیعي پیښو په وړاندې کومه اداره چې دا ځینې احکام باید ترلاسه کړي. قانون په حساب کې یو مشکل شته ده چې د امیر المؤمنین د خوا نه ځینې احکام ترلاسه کړي چې په هغه ساحې چې خپله دغه طبیعي پیښه په وړاندې ادارې تثبیت کړي وي، پیشبیني کړي چې په دغه سیمه کې ممکن یو وخت کې سیلاب قوي راشي، دلته موږ هېوادوالو ته ضرر رسوي. دغه سیمو کې د کورونو د کېږدیو د ځمکې جوړونې، د باغونو جوړونو، د آبادۍ د دغې مخنیوي په موخه باندې ځینې احکام راواخلي او دغه احکام په ټولنه کې عملا تطبیق کړي. په هغه سیمو کې چې تصور دا وي چې ممکن په موسمي حالاتو کې دلته سیلابونه قوي راشي او دلته مالي او ذهني ضررونه ورسوي، د دې په مخنیوي کې دوی کار وکړي. او دا کار داسې نه کېږي چې ډانګ راوالي او چاته وي چې ته کوره. که په افغانستان کې تاسو یو لورې پرتې سیمې ته لاړ شئ او چاته وي چې دلته یا خیمه مو ودروه یا کور مو جوړوه یا دلته دا سیمه مثلا ما آبادوه، طبیعي درته وایي چې دا د وطن د جوړولو مخالف ده. نه، باید موږ تاسو فلسفه د یو کار باندې ځان پوه کړو که مخنیوي هم کېږي دا د دې دپاره چې په آینده کې خو تر ټولو مهمه مسله خو اکثر صاحب خپله د خلکو پوهاوی څومره مهم ده. خلک شاید تر موږ او تاسو چې پر هغه سیمه کې نه اوسېږي هغوی خپله ښه پوهاوی ولري، ښه پوهېږي د هغه چې په موقعیت او پر جغرافیې باندې چې هلته د سیلابونو د راوتو احتمال څومره ډېر دی، څومره هلته خطرناکه سیمه ده. خو بیا هم خلک ورځي په همغه ځای کې خپل ځان لپاره کورونه جوړوي. په کراتو په همدغسې وضعیت کې پاتې شوي دي، ولې برعکس تر اوسه پورې دوی کوم خاصه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دوی خپله همکاري څومره مهمه ده په لاندو کې که راته ووایي؟ په لاندو کې به زه دا وایم چې الله ته عقل ورکړی، خو متاسفانه چې زموږ په افغانستان کې دا کلونه جګړې موږ بې تعلیمه پاتې کړي وو. نو موږ د خپل هغه سلیم عقل نه هم استفاده نه ده کړې. موږ ښه پوهېږو چې دغلته سیلاب راځي خو خپل کور جوړو. بیا وایي چې مثلا سیلاب راغلی دا طبیعي آفت ده. دا آفت نه ده. زه فکر کوم د خپل عقل سلیم نه استفاده نه کول باعث د دې کېږي چې مننه کوم، ډېره زیاته مننه ژوندی څخه اکثر صاحب او احدي صاحب، تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوم. درنو لیدونکو، د پکتیا پخوانی ولایتي شورا رئیس ښاغلی ښایسته جان احدي او تر څنګ د سیاسي چارشنو کې ښاغلی شفیق الله خاکسار چې موږ سره بحث وکړ.